سلامونه نیکه دوستانو. راځئ نن د اس آی وي کیسونو په اړه وغږیږو. آیا ستاسو اس آی وي کیس تر اوسه ځنډېدلی دی؟ آیا ته پوهیږې چې علت د ځنډېدو څه شی دی؟ آیا تا ته چا ایمیل کړی دی؟ آیا تا ته چا احوال درته درکړی دی؟ زنګ درته وهلی دی؟ آیا د دې علتونه تا ته پته دی؟ ډېری دوستان دي چې کیسونه یې ځنډېدلي دي، اپلایګانې کړي دي، خو ځوابونه یې لا ترلاسه کړی نه دی، ایمیلونه یې لا تر اوسه پورې ترلاسه کړي نه دي. راځئ نن درته د دې یو 4 او 5 عمده علتونه درته وایم چې تاسو به پوه شئ او نور ضرورت د تشویش نشته دی چې تاسو وکړئ. اول یې درته وایم. اول څه شی دی؟ اول نمبر کې دی امنیتي پلټنې یا سیکیورټي چیک. هر هغه څوک چې دیو سره کار کوي، یعنی خارجیانو سره کار کړی دی، هغه که ترجمان اوسي، هغه که خرادی اوسي، هر هغه څوک چې دی اس آی وي کیسونه لري، هغوی څه شی دی اپلایګانې کړي دي. اولین کار به دا کیږي چې د هغې اس آی وي کیس یا اسایلم با پی 1 دی، پی 2 دی، هر څه چې مثال دیو ته واستوه، دیو امنیتي پلټنې ورباندې کوي. یعنی ستاسو سیکیورټي چیک کوي، ستاسو بیکګراوند ګوري، ستاسو ټول هغه معلومات چې تاسو ورته ورکړی دی هغه غواړي چې تایید یې کړي. هغه غواړي چې اول خو که چېرته د یو سفارتونه خلاص وي، سفارتو سره دیو په تماس کې کړي، او سفارتونه بیا همداسې خپله هغوی بیا کسان لري چې مثال هغوی سره په تماس کې کېږي چې تر څو ستا هغه اصلي بیکګراوند هغوی ته پته وسي. د بیکګراوند پته د دغه ختمولو د خاطره باید تاسو پاک او صفا اوسئ. یعنی ستاسو نمبر ټلیفون باید دیو سره وي، کوم نمبر ټلیفون چې تاسو استفاده کوئ، ستاسو سوشل میډیا یعنی ستاسو فیسبوک، ستاسو واتساپ، ستاسو انسټاګرام، ستاسو همداسې نور پلیټفارمونه چې د سوشل میډیا په شمول هر څه چې دی چې دیو سره باید هغه موجود اوسي. که چېرته ته ورته وایې چې زه فیسبوک نه لرم او هلته فیسبوک وي، په دغه صورت کې ستا کیس د ردېدو ډېری چانس شته دی. که چېرته ته یو نمبر کاروي او هلته دیو ته د بل نمبر ورکړي، او که چېرته دغه کوم نمبر چې کاروي او دیو ګیر کړي او تا سره ووسي، دغه د ردېدو چانس یې زیاتېږي در سره. او که چېرته ته په یو اسناد کې یو قسم معلومات دی ورکړي او په بل اسناد کې بل قسم دی معلومات ورکړي، دلته بیا هم ستا کیس ځنډنی کېږي، ستا کیس شاته غورځېږي تر څو دیو دقیق شي. هغه پرله پسې تا ته ایمیلونه کوي او ته به هغوی ته ځواب ورته ورکوي چې دا داسې وشو، دا هغسې وشو. دا هر څه په څه شي کې راځي؟ سیکیورټي چیک کې راځي، یعنی ستاسو امنیتي پلټنې چې موږ ورته وایو. دا اول نمبر دی. راځو دوم نمبر باندې. دوم نمبر دی اسناد کمی یا اسناد نیمګړتیاوې، یا اسناد چې مثال تاسو ورته یو فرم لیږلی اوسي، یا یو تذکیره، یا پاسپورټ، یا بل هغه څه چې هغوی تا نه غوښتي دي او تا ورته لیږلي دي. په دغسې حالات کې، په دغسې صورت کې که چېرته تا غلط فرم لیږلی اوسي، که چېرته تا فرم غلط ډک کړی اوسي، یا تخلص دی ورته غلط کړی دی، یا نوم دی ورته غلط کړی دی، یا ډیټ آف برث دی غلط کړی دی، یا همداسې نور فرمونه دي چې مثال هغه مشخص توګه ډکیږي او په څه رقم ډکیږي، بیا هغه هلته هر څه راهنمایي یې شته دی. که چېرته هغه د غلط ډک کړی اوسي، په هغه صورت کې هم د دې چانس شته دی چې ستا کیس رد شي یا ستا کیس ځنډنی شي، تر څو هغوی صحیح توګه معلومات ترلاسه کړي، تر څو بیا تا ته مثبت ځواب درته درکړي یا منفي ځواب درته درکړي. دا دوم نمبر شو. راځو دریم نمبر ته. او دریم نمبر کې دی د کیسونو ډیر زیات دی چې هر هغه څوک چې مثال بعضې مخکې به و چې کیسونه به ډیر کم و، خلک به په جریان د کار کې و، څوک به راته څوک به نه راته، یا د چا به زړه کېده د چا به زړه نه کېده امریکې ته راشي. نو اوس چې دی هر څوک غواړي چې اپلای وکړي، اوس هر څوک غواړي امریکې ته راشي، اوس هر څوک غواړي چې هغه پخوانی هغه اسنادونه پیدا کړي، هر څوک غواړي. اوس هوښیار شوي دي، هغه کوم اسناد چې دیو نه درلوده اوس هم هغه پیدا کړي دي، خپل د سوپروایزر له طریقه یا خپل د نور خراداتي کمپنیانو چې دي د کمپنیانو له طریقه اوس اسناد تکمیل کړی دی او هغه اپلای کړی دی. یعنی ډیری کسونه اوس فعلا موجود دي د یو اس سی آی سره یا ان وی سی سره. نو دا د خاطره ستاسو دا دریم دغه دا دی چې آپشن دا دی چې مثال هلته چې کله کیس زیاتیږي، نو په دفتر باندې حتما بوج راځي، نو هغه مجبور دی چې
کیسونه چې اول اپلای کړي دی هغې ته اولویت ورکړي او څوک چې مثال ورپسې همداسې وایي ژرنده که د پلار دی هم په وان دی دوی هم هر څه نوبت په نوبت باندې کار کوي تر څو چې ستا نوبت ورسیږي ازو څلورم نمبر ته د سفارت پروسس ځنډ دی یعنی اوس خو فعلا په افغانستان کې سفارت نشته دی او مثال موږ او تاسو یا بل افغانان ځي یا تاجکستان ته ځي یا ازبکستان ته ځي او زیاتره افغانان چې دي په دغه کې د اسلام آباد یو اس ایمبسی اسلام آباد کې دي او د دې کیسونه چې دي ټول هلته موجود دي هغې نه دي هغه کیسونه مخته وړي نو دا بل لامل کېدای شي چې په سفارت باندې کیسونه زیات وسی په سفارت کې مثال دومره کیسونه یي چې هغه نشي کولی چې زر زر خلاص کړي او بیا د نورو نوبت راشي نو دغه هم د دې دغه کېږي څه ورته وایي لامل کېږي چې مثال ستا کیس ځنډنی شي نو همیشه ایمیلونه د په وخت باندې چک کوئ که چېرته تاسو جیمیل لرئ زیاتره انډیوالان دي زه یې ګورم ایمیلونه چک کوم چې فیسبوک کې وروره نوټیفیکیشنونه مې هماغې کې دي د ټیک ټاک نوټیفیکیشنونه هم هغې کې دي وروره ګډ وډ سیستم دی د ایمیل کې وروره بیخي پیدا کوی نه شي چې هغه صحیح اصلي ایمیل په شته دی راغلی دی نه دی راغلی سپام ته تللی دی ټرش کې دی چېرته دی نو هغې د خاطره که چېرته تاسو اپلای کوئ ایمیل مو داسې یو ایمیل وټاکئ چې تنه همدغه یو اړیکه تاسو همدغه دغه سره لرئ سفارت سره لرئ یا ان وی سی سره لرئ یا یو اس ای سره لرئ نو دا فیسبوک د خاطره ټیک ټاک د خاطره جیم دا انستاګرام د خاطره چې که چېرته دغه کې خپل ایمیلونه استفاده کوي یو بل دوم ایمیل جوړ کا چې دوم ایمیل جوړ کا چې هغې کې ورکړي او نور که نوټیفیکیشن راځي او هر څه بلا چې راځي هماغې کې دی پروت وي او اصلي ایمیل چې دی هغې ایمیل ادرس چې د مثال د ضروري کار نه هر چا د هغه مه ورکوه ځکه چې هغې کې مهم ایمیلونه راځي چې تا ته که چېرته دغه نوم د فیسبوک او د ټیک ټاک نوټیفیکیشن هغې کې راشي نو هغه تا نه اصلي ایمیلونه هم ورکېږي نو چې کله اسناد لېږي اسناد د خط چک کوه اسناد د خط شکل باندې چک کوه چې اسناد کې کوم نیمګړتیا وجود ونه لري او همیشه ان وی سی سره په تماس کې اوسېږه که چېرته یو میاشت درې میاشت څلور میاشت پنځه میاشتو کې ځواب درته رانغی یو ځلي پنځه میاشتو کې یو ځلي انکوایري کولی شي چې وکړي یعنی کال کې دوه ځل تاسو کولی شي چې انکوایري وکړئ دا زما په نظر دی نو انکوایري کولی شي هر میاشتو کې مشکل نشته خو زما په نظر که چېرته تا ته په شپږ میاشتو کې په پنځو میاشتو کې ځواب درته نه راځي یو ځلي انکوایري وکړه ځکه چې هغې به هم دغه یي چې والا دغه کس چې دی موږ منتظر دی او موږ فالو کوي دا څلور هغه مثال هغه مخکښ یا مثال هغه مهم دغه اوسور د لاملونه دي چې مثال ستاسو کیس ځنډنی کېږي ستاسو کیس مثال ورو کېږي ستاسو ته زر زر ځواب نه راځي نو دا په دې معنا نه دی چې ستاسو کیس څوک نه ګوري یا دا په دې معنا نه دی چې ستاسو کیس خراب دی یا د دې په معنا نه دی چې ستاسو اسناد خراب دي خو منتظر دی د خاطره اوسئ چې مثال هر څه سلو روان دي د امریکانو کار چې دی ډېر پاک کار کوي خو ډېر سلو کار کوي دا ډېر دغه دی دلته په امریکا کې موږ اوسېږو او دلته یې موږ ګورو نو دا هغه څلور لاملونه دي دوستانو هر هغه څوک چې اپلای کوي دې نه ایسته اپلای کوي او غواړي چې اس آی وي ته اپلای کړي همداسې نور کیسونه چې مثال هغه اسایلم دی پی ون دی پی ټو دی هر هغه څه چې دی که چېرته تاسو په امریکا کې اوسېږئ مطلق توګه زما هدایت دا دی چې باید ځان ته وکیل ونیسئ مطلقاً که چېرته پوهېږي او که نه پوهېږي ځان ته وکیل ونیسه دا به بهتره لاره وي چې ته یو ځای ته کیس دې ورسوي که چېرته وکیل دې ونیو او ځان نه دې مخته یې وړو او نه پوهېږي په ایمیل باندې هم نه پوهېږي منطقي ځواب باندې هم نه پوهېږي دا هم کیدای شي چې ستا کیس ځنډنی کړي دا یو خبره او که چېرته څوک په افغانستان کې دي هغې که چېرته اپلایګانې کوي نو په هغه صورت کې تاسو ته زه وایم چې داسې یو ځای ته لاړ شئ چې هغه په اپلایګانو باندې پوهېږي په اسنادو ډکولو باندې پوهېږي اسناد غلط نه ډکوي اسناد مثال اسناد کې تېروتنه نه کوي که چېرته یو اسناد دې غلط ډک کړو وروره یو حروف یې دې غلط ډک کړو هغه بیرته درته ریټرن کوي درته ریټرن کوي تر څو چې تا ته ځواب راځي یو میاشت دوه میاشت درې میاشت څلور میاشت دې کې وته بیرته چې بیا تا ته درلیږي یو میاشت دوه میاشت دې کې وځي بیرته چې ته ورته لیږي یو میاشت کې غویلا یا یو ورځ یو درې ورځې ته بیرته لیږي نو دا بیرته یو میاشت درې میاشت څلور میاشت پنځه میاشت دا وخت نیسي نو دا څه شو یو کال شو یعنی په یو تېروتنه کې یو کال وخت کولی شي چې ونیسي نو هغې د خاطره هغه کس ته لاړ شئ چې هغوی په اپلایګانو باندې پوهېږي هغوی کیسونه یې مخته وړي دي هغوی د خاطره چې ستاسو کیس ځنډنی نه شي نو دغه
هغه مهم او لاملونه وو چې او هدایت وو چې ما تاسو ته وویلې. نور دغه ما څه راټول کړي د انټرنیټ له طریقه او تاسو ته مې جوړ کړ او تاسو ته مې وړاندې کړ. نور ستاسو بیا هغه خپل کار دی چې په کوم طریق باندې مخ ته ځئ سره خمدی. دا یو عامه پوهاوی ویډیو ده، دا کوم دغه نه دی، څه ورته حقوقي مشوره نه ده. تاسو که چېرته بیا هم ضرورت لرئ نه پوهېږئ بیا کولی شئ چې وکیلانو سره وګورئ. او که چېرته بیرون د امریکا څخه بیا کولی شئ چې انټرنیټ کلبونه شته دي، هلته کسان شته دي پوهېږي کیسونه په مخ وړلو باندې، فورمونو ډکولو باندې، هغوی بیا تاسو سره کولی شي چې همکاري وکړي. بیا هم ډېره مننه، ژوندي اوسئ. که مو ویډیو مو خوښ شوی وي لایک کړئ، کمنټ کړئ او د نورو سره شریک کړئ. او که چېرته زما صفحې ته نوی راغلي یاستئ نو کولی شئ چې ما فالو کړئ او نور همداسې ښایسته ویډیوګانو دپاره ما سره پاتې شئ. ستاسو ورور صدام حسین افغان.